یو دمګري چې د ښځې سره یې غلط تعلقات ساتلي دي او بدکاریانې ورسره کړي دي چې په دغه دوران کې ګیر شوي دي. کتونکو دغه ښځه وایي چې زه کله واده شوم نو زما بچي نه ول، ماته به په کور کې سخرګنۍ د سیډه ډېر پیغورنې کېدلې، نو ماته خپلې ګاونډۍ وویل چې دلته یو پیر صاحب دی دمونه اچوي او دې سره به دې اولاد پیدا شي. زه چې د اولاد وږی وم نو د هغه ښځې سره زه دغه دمګري له لاړلمه. په دغه ټیم کې دغه دمګري ما له دم درخه وکړله او ماته یې وویل چې هفته بعد به ته بیا راځې. نو زه هفته بعد بیا دغه دمګري له ځان له لاړلمه چې په دغه دوران کې ما له دغه دمګري اوبه راکړلې او په دغه اوبو کې د نشې ګولۍ اچولې وې چې زه په ځان نه یم پوه شوې او دغه دمګري ما سره دغه بدکاریانې کړي دي چې په دغه دوران کې ما نه ویډیوګانې هم جوړې کړې وې. کله چې زه په هوش کې راغلمه نو ما سره دغه کار شوی و او زه خپل کور ته راغلمه. دغه دمګري چې ما ته وویل چې ته به یو پیره بیا راځې. چې کله زه بیا ورغلمه نو ماته دغه ویډیوګانې وښودلې چې د دغه ویډیوګانو په ذریعې ما سره بیا دغه بدکاري وکړله، غلط کار یې راسره وکړو. کتونکو دغه جینۍ وایي چې دغه دمګري نه زه ډېر زیات تنګه راغلمه او نږدې تاڼې ته لاړم، هلته مې پې اف آی آر درج کړو. دغه ویډیوګانې هم د دغه کس سره ګیرې شوي دي او دغه دمګري پولیسو ګرفتار کړی دی. کتونکو دغه ښځې چې د خپل خرګنۍ د سیډه ډېره پریشانه وه نو دغه قدم یې اوچت کړی او په دغه کار کې ورسره دمګري بدکاري هم وکړله او په شرمونو وشرمېدله. نو د ویډیو جوړولو مقصد مو دا و چې کله هم یو ښځې اولاد نه کېږي نو په کار دي چې د کوم خرګنۍ یا خاوند دي هغه ښځه دومره پرشر کې را نه ولي چې هغه داسې غلط ځای ته لاړه شي او هغه تاوان وکړي، یعنې بدکاري ورسره وشي. او داسې په معاشره کې ډېر دمګري شته دی چې د دغه ښځو نه پیدا اخلي او غلط کارونه ورسره کوي. نو په خپلو ښځو باندې خیال ساتئ او داسې دمګرو او د داسې پیرانو نه وساتئ. ډېر دمګري شته دی چې د دغه ښځو نه پیدا اخلي او غلط کارونه ورسره کوي. نو په خپلو ښځو باندې خیال ساتئ او داسې دمګرو او د داسې پیرانو نه وساتئ.